الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. زما عزتمند او قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو کوم دوستان چې موږ دې ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی دې واجب عبادت توفیق موږ تاسو ته نصیب الله دې همیشه دا صحتمندي او دا توانایي موږ تاسو ته نصیب کړي. زما عزتمندو څنګه چې د رمضان 10 روزو توفیق الله سبحانه وتعالی موږ تاسو له راکړ او دا روزي موږ تاسو تکمیل کړي. دا 10 روزي موږ مشق وکړو، موږ تمرین وکړو. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا 10 روزي چې تاسو فرض شوي او تاسو دا مشق وکړو، تمرین وکړو، دا یو مدرسه کې موږ تاسو وخت تیر کړ، په یو اسکول مکتب کې موږ تاسو دا 10 ورځې تیرې کړې، د یو کورس کې موږ تاسو دا 10 ورځې تیرې کړې. اوس د دې کورس د دې مکتب د دې نتیجه څه شوه؟ هغه نتیجه خو موږ تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله په دې منبر باندې په زر هاو کړو ته بیان شوی دا الحمدلله موږ تاسو هغې نه واقف یو چې د هغې نتیجه دا ده چې نتیجه دا لاس په لاس باندې راوړي چې په اخره کې لیکلي چې دا انسان کامیاب شو، د تقوا حاصله کړه، دا انسان کامیاب شو او تقوا یې حاصله کړه. اوس وګورو چې موږ تاسو په دې کورس کې دا 10 ورځې تیرې کړې دي، د مکتب کې موږ 10 ورځې تیرې کړې، د هغې نه بعد چې موږ کومه تقوا حاصله کړې ده او که نه دا 10 ورځې هسې موږ دې مکتب ته تللې راغلي. دا یو خو دا شوه چې بنیادي مقصد یې دا شو چې موږ تاسو کې اوس دا 11 میاشتې نن نه پټ شروع شو. دا زموږ اخري خطبه ده چې رمضان باره کې خبرې کوو، د هغې نه بعد بیا رمضان نه یاد. اوس دې نه بعد دا 11 میاشتې شروع شوې نو موږ تاسو ویو چې د مکتب کې ما 10 ورځې تیرې کړې، په دې کې ما تقوا لاسته راوړې ده او که نه نتیجه مې حاصله کړې ده او که نه. اوس ما کې د رمضان نه بعد د متقیانو صفات موجود دي او که نه. زه یو انسان سره مخامخ کېږم، متقي صفات ما کې موجود دي او که نه. هغه الله قرآن کې ذکر کړي دي. متقي به څوک وي؟ متقي به هغې والکاظمین الغیظ، د غوسه کې په وخت کې به برداشت کوي، والعافین عن الناس، خلکو ته به درګذري به کوي، عفو به کوي. او الذين يقيمون الصلاة متقين، هذا زي المنس پابند به وي. الذين ينفقون في السراء والضراء، دا متقین هغه خلک دي چې دوی به انفاق کوي، هم په هر حالت کې به دوی انفاق کوي. نو اوس د متقینو صفات دا ګوره چې دا در کې را پیدا شو، د رمضان نه بعد موجود وو. نو ته په دغه مکتب چې 10 ورځې تا تېرې کړې وي، دغه کورس چې تا پکې 10 ورځې تېرې کړې وي، نو نتیجه دې لاسته راوړې ده. که دا موجود نه و نو هغه مکتب کې چې موږ 10 ورځې تمرین او مشق موږ کړی نو هغه نتیجه موږ سره موجود نه ده، هغه فایده نه ده حاصله شوې. کوم دپاره چې موږ تاسو دا 10 ورځې مشق وکړو، تمرین وکړو. الغرض دا بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي ولتکبروا الله ولتکملوا العدة. دا د دې لپاره چې تاسو ته مې دا طریقه در وښودله چې دا کورس په 10 ورځو باندې ما تقسیم کړو، تاسو ته مې وښودله د دې لپاره ولتکبروا الله. د دې نه بعد د دې کورس نه چې راووتې، د دې تمرین نه چې راووتې، د الله لوی بیانوه. الله لوی به کله بیانې؟ د عید الفطر په ورځ په تکبیرونو باندې. د الله لوی به کله بیانې؟ اوس د دې نه بعد دا 11 میاشتې د الله لوی بیانوه په منځونو باندې. هر منځ کې څو تکبیره دي؟ الله اکبر، رکوع لځي الله اکبر، سجدې لځي الله اکبر، بیا د سجدې نه دا اوس د ورځې 15 وخته منځ کې د الله لوی بیانې. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ولتکبروا الله، د الله لوی بیان کړي. اوس د رمضان نه بعد که تا منځ کوو، د منځ پابند وي، نو ته به د الله لوی بیان کړي او هغه تمرین او مشق چې کړی دی په هغې کې ته کامیاب یې. بل الله سبحانه وتعالی فرمایي ولعلکم تشکرون. دا طریقه مې ته په دې لپاره در وښودله او د دې لپاره مې په تاسو باندې دا 10 ورځې راوستلې چې د خپل رب شکر ادا کړي. رب شکر ولې ادا کړو؟ ځکه چې زموږ او ستاسو د ګناهونو د بخشش یو ذریعه الله پیدا کړه. د ګناهونو د بخشش ذریعه څه وه؟ 11 میاشتې موږ تاسو نه خطا ګناهونه رانه شوي. الله سبحانه وتعالی د رمضان مبارکه میاشت راوستله، موږ له پکې توفیق راکړل، هغه د ګناهونو د بخشش ذریعه شو دا رمضان. اوس به د رمضان نه بعد الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې دا توفیق یې موږ ته نصیب کړو. رمضان روزي ونیولی شو، 10 روزې موږ تاسو ونیولې په رمضان کې زموږ جذبه وه د عبادت لپاره. اوس د رمضان نه بعد هم دغه شانتې پاتې شه.
اوس دا نه چې دا رمضان خلاص شو مسجد سره تعلق و دا خلاص، د مونځ سره تعلق و دا خلاص، د نفقې د انفاق سره تعلق دا خلاص، حوصله او صلې رحمي دا موجود و په رمضان کې، نه اوس بنده شو 10 ورځې و فقط، نه 10 ورځې نه وه، د رمضان نه بعد هم دا جاري وساته. ولې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانان او جنات ما د عبادت لپاره پیدا کړي. د رمضان نه بعد عبادت هم کوه، حلال نفقه هم حاصلوه، حلال تجارت هم کوه، د همسایه سره هم ښه سلوک کوه، د والدینو احترام کوه، دغه اولادونه چې تا دنیا ته راوړي دي دغه اولادونه په تا باندې حق دی، د دې حق هم ادا کوه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دغه ته ویل کېږي چې الله موږ دپاره پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی دا نه فرمایي چې موږ د عبادت دپاره پیدا شو شپه ورځ په مسجد کې کښېنه، عبادت دپاره پیدا شو شپه ورځ په لمونځ باندې ودرېږه. نه د یو مریض پوښتنې لاړ شه دا هم عبادت دی، د همسایه سره ښه سلوک وکړه دا هم عبادت دی، د خپل اولاد حق ادا کړه دا هم عبادت دی، د خپل مېرمنې حق ادا کړه دا هم عبادت دی، ستا دا جسم چې الله تعالی درکړی دی د دې په تا باندې حق دی، د دې حق ادا کړه دا هم عبادت دی، دا تمام عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا د رب العالمین په امر باندې کوه. تر څو به کوو یا الله؟ د رمضان 10 ورځې دا کومه مدرسه چې وه، کوم اسکول و کوم تمرین و، تر دغه ځای پورې بس دی؟ نه، الله سبحانه وتعالی فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تر هغې پورې د خپل رب بندګي کوه تر څو پورې چې مرګ نه راغلی، تر څو پورې چې موږ او تاسو ساه اخلو او موږ کې طاقت وي، موږ کې توان وي، موږ د رب العالمین بندګي کوو. زما عزتمندو، د رمضان نه علاوه داسې ایام هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې روزي نیولې او امت ته هم د هغې ترغیب ورکړی، په خپله هم اهتمام کوو او امت ته هم د هغې ترغیب ورکړی. لکه د محرم الحرام روزه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم نیولې، د امت ته هم د دې امر کړی تاسو د محرم الحرام روزه ونیسئ. یو کال رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیولې، یوې ونیوله او ویلې چې انشاءالله که آینده کال جون دو نو 2 به ونیسم، 9 او 10 یا 10 او 11. د محرم الحرام روزه نیول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول دی، امت ته دې ترغیب ورکړی دی. او د رمضان نه علاوه دا روزي په تا باندې راځي دا نیسه. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی. د رمضان روزې دې ونیولې او بیا د رمضان نه بعد شاده 6 روزې د شوال ونیولې، 6 روزې د شوال، اوس چې کومه میاشت شروع ده دا یې ونیولې، اجر یې دومره دی لکه مکمل کال چې ته د رب العالمین دپاره روزې ونیسي، ټول کال د الله دپاره ځان روزه کړي. دا سخت کار دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا روزې دې ونیولې، زه دې په عملنامه کې 1 کال روزه دار لیکم. نو د رمضان نه بعد اوس اول کار کوم وکړ پکار دی چې عیدالفطر خلاص شو، د شوال 6 روزې نیولې چې اجر او فضیلت یې ډېر زیات دی. بیا په دې روزو کې انسان له اختیار ورکړی شوی دی چې دا په څه طریقه باندې ونیسي. طریقې دا ده، دا 6 روزې ته کولی چې مسلسل یې ونیسي، شروع وکړو 6 روزې به ونیسي. که مسلسل یې نه نیسي دا 6 روزې په دې ټوله میاشت باندې تقسیم کړي، کولی شي چې په وقفې ونیسي، 3 ونه نیسي، 1 ونیسي، 1 وخوري او 1 ونیسي. هر ترتیب چې انسان ته آسان وي، ضروري دا نه ده چې ته مسلسل ونیسي، ضروري دا ده چې د شوال د میاشتې د ختمېدو نه د خلاصېدو نه مخکې ته دا 6 روزې د شوال تکمیل کړي او اجر او فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې د یو کال اجر دی. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم روزې نیولې، د شوال 6 روزې نیولې دي. بل یوم الاثنین او یوم الخمیس، هر دوشنبه او پنجشنبه به د الله پیغمبر روزه نیوله، د دوشنبې په ورځ باندې او د پنجشنبې په ورځ باندې هفتوار دا روزه د هغه معمول چې دا به یې نیوله. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې حکمت هم بیان کړی دی چې حکمت د دا دی چې ان یرفع عملي وانا صائم، زه دا غواړم د هر دوشنبه او پنجشنبه د انسانانو اعمال رب العالمین ته پیش کېږي. او د الله پیغمبر فرمایي زه دا غواړم چې زما عمل رب العالمین ته پیش شي او زه د روزې په حالات کې. نو که دا دله توفیق درکړی، طاقت درکړی، هر دوشنبه او پنجشنبه روزه نیسه، دا د رمضان نه علاوه نورې روزې دي چې ته دا نیسي. بل ایام 20 کې 3 روزې نیول، هرې میاشتې 3 روزې نیول، د هرې میاشتې 14 14 15 دې ته ایام 20 وایي. د ایام 20 روزې نیول د دې اجر او فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې بیان کړی دی صوم 3 ایام کل شهر صوم الدهر كله. هر میاشت کې څوک 3 روزې نیسي الله سبحانه وتعالی به دا د ټول کال روزهدار ولیکي، ته به د الله په نسبت د ټول کال روزهدار حسابېږي. او د دې علماو یو ډېر ښه حکمت هم بیان کړی دی. ښه حکمت چې انسان متوجه شي نو بیا انسان د دې په اهمیت باندې پوهېږي. الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې یوه نیکي چې دا په لسو باندې ده، دا چې یوه نیکي وکړله الله سبحانه وتعالی په عملنامه کې 10 نیکۍ لیکي. دا د رب العالمین رحم دی. یوه ګناه دې وکړله رب العالمین په عملنامه کې څو ګناهونه لیکي؟ یوه ګناه پکې لیکي.
انسان د رب العالمین رحم دی رانشه څونه مهربانه ذات دی او د په قرآن کې فرمایلی دی دا زما خبره نه ده دا قرآن آیات زه تاسو راغې اوس ترجمه کوم دا دومره مهربانه ذات دی تاسو به یو مور لیدلې وي یو والده چې هغه د خپل اولاد سره څومره محبت کوي د یو مور د یو والدې د هغه به د خپل بچي سره څومره محبت کوي موږ تاسو ټولې مورګانې لرلې دي والدین یې لرلې رب العالمین دې هغې وبخي بخشي چا حیات رب العالمین دې روغ صحت ورکړي هغه میندو موږ سره څومره محبت کوو څومره زار او قربان و د هغې د یو مور محبت د اولاد دپاره څومره زیات دی د رب العالمین د محبت نه خبرې چې هغه تا سره څومره محبت کوي د اویاو میندو نه زیات محبت کوي د خپل بنده سره اویا میندې د هغې محبت راجمع کړه دا به څومره محبت وي رب العالمین نه وایي چې زه د اویاو میندو په اندازه باندې محبت کوم وایي د هغې نه زیات محبت کوم اوس معلوم نه دی چې څومره محبت کوي رب العالمین فرمایي زه د خپل بنده سره د اویاو میندو نه مورګانو نه د والدیو نه زیات محبت کوم د خپل بنده سره د دغه محبت په وجه الله سبحانه وتعالی څه کوي یو نیکي دې وکړله رب العالمین په لسو باندې حسابوي یو ګناه دې وکړله الله سبحانه وتعالی یوه ګناه لیکي قرآن کې الله فرمایي من جاء بالحسنة چا چې یوه نیکۍ باندې راتګ وکړو فله عشر امثالها الله ورله لس نیکۍ ورکوي ومن جاء بالسیئة او چا چې یوه ګناه وکړله فلا یجزا الا مثلها د هغه دپاره فقط یوه ګناه لیکلی کېږي او دا یوه ګناه هم لیکل کېږي که د هغې دپاره دې الله ته عذر وکړو زاري دې وکړله توبه دې وکړه استغفار دې وکړه چې الله خطا رانه وشوه ګناه درنه وشوله هغه هم الله سبحانه وتعالی محو کړي لرې کړي د عملنامې نه عملنامه هم پاکه شي دومره مهربانه ذات پر خپلو بندګانو باندې دومره رحم کوي اوس یوه روزه چې دې ونیوله د یوې ورځې څومره اجر دی د یوې روزې اجر دا د لسو روزو برابر دی تا یوه روزه ونیوله الله سبحانه وتعالی په لسو باندې نوشته کوي تا دوه روزې ونیولې الله سبحانه وتعالی په شلو باندې نوشته کوي تا درې روزې ونیولې رب العالمین یې په 10 روزو باندې نوشته کوي 10 روزې تا ونیولې نو همدې دپاره ته دا تمام کال هره میاشت 3 روزې نیسي 3 ضرب لس 10 او هر میاشت چې ته دا 3 روزې نیسي نو 12 ضرب 3 دا 10 او 10 روزې هر روزه چې الله سبحانه وتعالی د قرآن آیات مطابق په لسو باندې حساب کړي 10 ضرب لس 360 نو درې ته دا عادت جوړ کړې او هره میاشت دا 3 روزې نیسي دا د صحت دپاره هم ښه دي د دنیا او د آخرت فایدې پکې دي دا 3 روزې فقط نیسه نو ته به 360 ورځې د الله په نسبت باندې روزهدار حسابېږي او په امرنامه کې به ولیکلی شي چې دا روزهدار دی 360 ورځې اوس که څوک مصروف وي نو ضروري دا نه ده چې هغې د دوشنبې نشي نیولی په بله ورځ دې ونیسي پنجشنبې نشي نیولی په بله ورځ دې ونیسه د میاشت کې چې تا ته کمه ورځ سهولت وي او تا ته آسان وي دا 3 روزې ونیسه او په دې کې ستا دپاره فایده هم ډېره ده هم د دنیا او د آخرت فایده پکې ده بل دا عبادت تر دې روژې پورې خاص نه و اوس روژه کې خو تا زیات عبادت کوو 20 رکاته تراویح دې کولې 9 رکات یې د ماسخوتن لمونځ هم کوو پیشمني ته هم پاڅېدلې لیکن هغه تا زیات کوو اوس په دې باندې هم داسې محکم پاتې شه په روژه کې دې 20 رکاته تراویح کولې د رمضان نه علاوه 4 رکاته نفل کوه په همیشه یې کوه لږ عبادت کوه همیشه یې کوه روژه کې ډېر ذکر پابند وي نو د رمضان نه بعد هم د ذکر پابند اوسه د دعا پابند اوسه د قرآن عظیم شان تلاوت پابند اوسه مسجد ته ډېر راتللې د تراویح دپاره مسجد ته راتللې خیر دی اوس د فرض مونځ دپاره راځه لږ دي کم دي نو ته دا دوامداره وساته دا فکر مه کوه چې روژه خلاصه شوله بیا به زه د خیره سره چې بله روژه راله په هغې کې به زه بیا عبادتونه کوم دا فکر مه کوه په دې ولې بله روژه معلومه نه ده چې موږ او تاسو هغې ته رسېږو که نه رسېږو نو دې عبادت ته دوام ورکړه د عبادت مه سټاپ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل احب الاعمال الى الله ادومها وان قل د رب العالمین په نسبت باندې محبوب ترین عمل هغه دی چې هغه همیشه وي او دوامدار وي وان قل اگر که هغه اندک وي کم وي لیکن چې همیشه وي دوامدار وي د رمضان نه بعد هم دغه شان د عبادت پابند اوسېږه د شوال 6 ورځې چې موږ تاسو ونیسو یوه فایده پکې دا ده که موږ تاسو د رمضان فرضي روزو کې په دې کې څه کوتاهي شوي وي په دې کې څه کمی شوي وي قصر پکې شوي وي او تا د شوال 6 ورځې ونیولې نو الله سبحانه وتعالی به دا 6 ورځې دا په هغې کې حساب کړي هغه د فرضي روزو کې به الله سبحانه وتعالی حساب کړي د هغې هغه کمی به الله پوره کړي د قیامت په ورځ به د هر انسان سره حساب کېږي او د قیامت په ورځ باندې به اول حساب د انسان سره د مونځ په باره کې کېږي اول حساب د انسان سره چې باره کې کېږي د مونځ په باره کې مونځ چې صحیح راووتو تمام اعمال به صحیح راوځي مونځ چې صحیح راونه وته تمام اعمال صحیح نه راوځي په د قیامت په ورځ باندې
چې کله د انسان سره د منځونو په باره کې حساب وشي نو د په منځونو کې کموالی راوځي. انسان دی دا منځونه نه دي کړي، دا منځونه پاتې شوي دي. الله سبحانه وتعالی به وفرمایي چې د دې انسان نفلي منځونه شته، نوافل شته چې نوافل یې کړي. نوافل دا تراویح به دي کړي، نوافل دا د اشراق منځ به دي کړی، د څاښت منځ به دي کړی، د تهجد منځونه به دي کړي، د اوابین منځونه به دي کړي. نوافل شته، ملایکو ورته وفرمایي یا الله نوافل پکې شته دی. وایي دا نوافل راوالی به د فرضو کې حساب کړي. د دې انسان به د منځونه پوره شي، الله سبحانه وتعالی به ترې راضي شي. دا نوافل تعالی هلته فایده درکوي. نو اوس دا شوال شپږ روزې تا ونیولې، د محرم روزې دې ونیولې، هر دوشنبه او پنجشنبه روزه نیسي، دغه شان د ایام بیس 3 روزې نیسي، د دې فایده به دا شي. نو کله که زمونږ او ستاسو په روزو کې څه کمې راوځي او په دې روزو کې زمونږ او ستاسو څه قصر راوځي، الله سبحانه وتعالی به وفرمایي دې انسانانو څه نفلي روزې شته نو هغې کې به راوځي چې د شوال روزې پکې دي، د دوشنبې او د پنجشنبې روزه پکې ده، دغه شان د محرم روزې پکې دي. هغه نوافل روزې به الله راوالي په دې فرضو کې به شاملېږي، پوره به شي. بل دا یو میاشت موږ ویل چې ونې کې الله ته په څو باندې ده؟ په 10 باندې. دوه نیکۍ په څو باندې دي؟ په 16 باندې. د قرآن آیات مطابق چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي یو روزه په 10 باندې ده. یو هفته چې د روزې ونیولې لکه 10 هفتې چې الله ته روزې ونیسي، او یو میاشت روزه چې د ونیوله څو میاشتې شوې؟ 10 میاشتې تا د الله سبحانه وتعالی دپاره عبادت وکړو. یو میاشت روزې دې ونیولې، لیکن الله ستا په امرنامه کې لیکلي دي چې د 10 میاشتې د الله دپاره روزې ونیولې. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. دا د رب العالمین رحم دی. 10 میاشتې اوس دا 2 میاشتې پاتې دي چې پوره کال ته روزهدار حساب شي، نو د هغې دپاره د شوال شپږ روزې دي. دا یوه روزه په 10 باندې ده، شپږ روزې چې دې ونیولې دا 18 روزه شوې، نو 18 2 میاشتې شوې، 10 میاشتې هغه شولې، دا شپږ روزې چې دي دا 2 میاشتې شوې، دا په هغې کې شاملې کړه نو تمام کال به ته د رب العالمین په نسبت باندې روزهدار حساب شي. دا به ولیکله چې د انسان د یو کال مکمل د الله دپاره روزې نیولې، او دا سخت کار دی. لیکن موږ مخکې عرض وکړو چې رب العالمین دا یو میندو نه زیات مهربانه دی، ډېر زیات اجر ورکوي بندګانو ته، نو دا اجر حاصلول پکار دی. رمضان نه بعد انسان کې تقوا راشي، او انسان کې دا د روزې طاقت دی چې انسان کې تقوا راولي. دا د رمضان طاقت دی چې انسان تقواداره کړي. د ملایکو صفت ته انسان نږدې شي، دومره چې انسان په دې روزه کې عبادت وکړي، شیاطین قید شي او د دې تقوا په وجه بیا چې کله دا تقوا راغله نو تقوا د وجې نه په انسان کې څه شی را پیدا شي؟ تعلق مع الله. د رمضان نه بعد به ستا تعلق د الله سره همداسې پاتې شي، دا به نه ماتېږي. د دې تقوا په وجه به انسان کې اخلاص را پیدا شي، 11 میاشتې به تا کې اخلاص موجود وي. د دې تقوا په وجه باندې انسان کې حیا او شایستګي موجود وي. د دې حیا په وجه باندې انسان کې حسن معاشرت موجود وي. د دې تقوا په وجه باندې انسان کې د عبادت لپاره جذبه موجود وي. د دې حیا د دې تقوا په وجه باندې انسان کې اتفاق موجود وي. روزه کې اتفاق وکړه، روزه کې اتفاق دا چې من یو د الله په امر باندې تمام مسلمانان من کې کوڅو خبرې کوڅو خوشاله دي، ولو که دوه مسلمانان خپل مابین کې خبرې هم نه کوي، ولو که هغه د هر ځای دی او هر څوک دی، تمام مسلمانان که د هر قوم او د هر رنګ او نسل سره تعلق لري، من تمام د رب العالمین په امر باندې په یو الله اکبر باندې موږ د رمضان روزه افطار کوله. تمام مسلمانانو د رمضان او بیا سحریم موږ د الله په امر باندې سحري بندوله، د الله په امر باندې. نو همدغه شان الله سبحانه وتعالی فرمایي څنګه چې تاسو په دې روزه کې اتفاق کړو او زما په امر باندې تاسو په شریکه باندې سحري کوله، تاسو زما په امر باندې افطار کو، همدا اتفاق د رمضان نه بعد 11 میاشتې همدغه شان وساتئ. اوس د رمضان نه بعد همدغه شان متفق واوسېږئ، اتفاق مه خرابوئ، اتفاق باتفاقۍ ته لمنه مه وهئ. همیشه څنګه چې په روزه کې په اتفاق باندې وئ، الله فرمایي اوس 11 میاشتې همدغه شان متفق ورسېږئ. د روزې حکمت هم دا دی. ما تاسو ته ویل چې دا زموږ لپاره یو کورس و، یو مدرسه وه، اوله کې موږ عرض وکړو، مشق مو وکړو، تمرین هم وکړو. اوس یې نتیجه وګوره د رمضان نه بعد چې نتیجې څه شی ده، هغه هم دا ده. یو حکمت پکې دا و چې روزه کې څنګه تاسو په اتفاق وئ، متفق وئ، دغه شان د رمضان نه بعد اوس یې 11 میاشتې په اتفاق باندې اوسېږئ. که د رمضان نه بعد د بې اتفاقۍ ته لمن واله او اتفاق در کې موجود نه و، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه مدرسه، هغه مکتب، هغه کورس چې 10 ورځې و، په هغې کې موږ نتیجه لاسته نه ده راوړې، هسې فقط تلې راغلې. د رمضان نه بعد انسانانو تقسیم دا په 3 قسمه باندې شي، 4 قسمه. د رمضان نه بعد انسانان په 4 تقسیمه شي، هر انسان دې پکې وګوري چې زه په کوم کې یم. دا تقسیم بندي ما نه ده کړې، دا تقسیم بندي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړې ده. د رمضان نه بعد اول قسم هغه انسانان دي چې د رمضان روزې نیولې دي، د قیام هم کړی دی، یعنې تراویح پکې کړي دي، قیام اللیل کړی دی، او د لیلة القدر تلاش هم کړی دی، اخري شپو کې عبادت هم کړی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 احادیثو لاندې راځي چې امام بخاري رحمه الله راوړي دي، او د دې 3 حدیثو لاندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي من صام رمضان کوم انسان چې د رمضان روزې ونیولې من قام رمضان کوم انسان چې په رمضان کې قیام وکړه تراویح وکړي قیام اللیل وکړه او من قام لیلة القدر کوم انسان چې د رمضان کې د لیلة القدر تلاش وکړو دې انسان دا درې کاره کړي دي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دریو احادیثو لاندې راځي چې هغې په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله د دې انسان تمام ګناهونه بخشش کړي دي او دا متقي انسان دی د رمضان نه فایده اخیستې ده دویم قسم هغه انسان دی د رمضان روزه نیولې ده ښه صحیح نیولې دي لیکن قیام یې پکې نه دی کړی لیلة القدر له اهمیت نه دی ورکړی د هغې تلاش یې پکې نه دی کړی او د رمضان روزې نیولې دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث لاندې راځي چې رسول وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کوم کس چې د رمضان روزې ونیولې د ایمان په نیت باندې او د حساب په نیت باندې الله سبحانه وتعالی به د ګناهونو بخشش کړي دیم په ښه درجه کې دی لیکن د دوه عظیم فضیلتونو نه محروم دی یو د قیام اللیل د فضیلت نه د تراویح د فضیلت نه محروم دی او بل د لیلة القدر د تلاش د هغې نه محروم دی د لیلة القدر نه محروم او د دې تراویح د قیام اللیل د فضیلت نه محروم دی دا دویم قسم انسان دی دریم قسم هغه دی چې د رمضان روزه نیولې وه لیکن د حلالو نه روزه نیولې وه د حلالو نه اوبې نه څښلې خوراک څښاک هېڅ شی نه کوو د الله په امر باندې د حلالو نه روزه نیولې وه لیکن د حرامو نه روزه نه وه نیولې په حرامو کې دی هماغه شان مبتلا و هماغه شان حرام یې کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث لاندې راځي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې رمضان کې دروغ پرې نه دي عمل الزور دروغ پرې نه دي عقده پرې نه دي کینه پرې نه دي حسد پرې نه دي ضد پرې نه دي او د رمضان روزې نیسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګناه پرې نه دي حرام پرې نه دي او د روزې نیسي وایي الله سبحانه وتعالی د ده خوراک څښاک ته هېڅ قسمه ضرورت نه لري دا هغه انسان دی چې د حلالو نه روزه نیولې وه د حلالو شیانو نه لیکن د حرامو نه روزه نه وه نیولې په حرامو کې دی هماغه شان مبتلا و نو دا هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان نه هېڅ قسمه فایده نه ده حاصله کړې څلورم قسمه انسان هغه دی چې د رمضان روزې بیخي نه دي نیولې تره کړي دي اهمیت یې ولا نه دی ورکړی د رمضان روزې پرېښې ده په څه شي باندې په مختلفو بهانو باندې په هیلو باندې کله د کار بهانه کله د مرض بهانه مقصد یې دا و چې د رمضان روزې ونیسي د رمضان روزې نیول د ده مقصود نه و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث باندې راځي من حرمها فقد حرم کوم انسان چې د رمضان د خیر نه محروم پاتې شو دا انسان محروم دی دا په کومه کسانو کې شامل شو دا په محروم انسانانو کې شامل شو او دا یقینا چې محروم دی چې د خیر او د برکت او د رحمت په موسم کې دی محروم پاتې شو نو دی یقینا چې محروم انسان دی نو دا څلور قسم انسانان دي په دې کې د هر انسان وګوري هر انسان د خپل ځان سره فکر وکړي چې زه په کوم کې شامل یم که په اوله درجه کې شامل یې روزې دې نیولې دي قیام دې کړی دی او د لیلة القدر تلاش دې کړی دی نو بیا د الله سبحانه وتعالی په هغه متقینو بندګانو کې شامل یې همدغه شان پاتې شه چې کال په کال کمزوری کېږي نه همدغه شان جاري وساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو احادیثو لاندې راځي دویم قسم هغه چې د رمضان روزې نیولې دي او ده پکې تراویح نه دي کړي د لیلة القدر تلاش یې نه دی کړی دیم په ښه درجه کې دی لیکن کوشش کول پکار دي چې دی په هغه اوله درجه کې شامل شي او دریم قسم انسان هغه چې د حرامو نه روزه نیولې وه د حلالو نه روزه نیولې وه لیکن د حرامو نه روزه نه ونیولې نو دا به د دې علاج دا دی چې دی به پښیمانه شي الله ته به توبه وکړي الله ته به رجوع وکړي چې آینده کال به داسې نه کوم څنګه چې زه د حلالو نه روزه نیسم دغه شان د حرامو نه به هم روزه نیسم څلورم قسم چې د رمضان روزې نه دي نیولې په مختلفو بهانو باندې او په هیلو باندې رمضان روزې تېره کړي دي دا انسان په خپل ځان باندې ویریږي دا په خپل ایمان باندې ویریږي دا د خپل ایمان تجدید وکړي ځکه چې د ایمان په خطر کې دی دی په خپل ځان باندې رحم وکړي د خپل ایمان په لوی خطر کې اچولی دی نو دی په خپل ځان باندې رحم وکړي چې د رمضان روزې د نه دي ونیولې او په مختلفو بهانو باندې وکړي دي رب العالمین دې موږ او تاسو په دې اول قسمه متقین مؤمنانو کې شامل کړي الله سبحانه وتعالی زموږ ستاسو عبادتونه قبول کړي رب العالمین هر عبادت چې موږ کړی دی رب العالمین ستاسو رضا دپاره قبول کړي رب العالمین موږ له توفیق راکړي چې آینده 11 میاشتې موږ به عمله مسلمانان یو رب العالمین ته د موږ راضي شي یا الله ستاسو قهر او د غضب نه مساتي رب العالمین د فتنو ازمایش او امتحاناتو مبارک موږ وخت موږ صبر راکړي تحمل راکړي رب العالمین موږ د هغې نه محفوظ وساتي رب العالمین
Hare Krishna.